بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د مار د خوب تعبیر کوم. مار په خوب کې ډېر خلک ګوري، دا خوب ډېر کتل کیږي. دا ولې؟ مار څه ده؟ دا درې رنګونو کې اکثر کتل کیږي، یا څلور پنځه رنګونه، خو دا درې رنګونه ډېر زیات مشهور دي چې دا خلک په خوب کې ګوري. د مار مړ کول ډېر خلک په خوب کې ګوري. او دا درې رنګونه چې دي دا بیا مختلف تعبیرونه لري. څه کله ته مار وګورې سپین رنګ کې، نو دا هغه دشمنیانو هغه خطرونه څه ښکاره دي، تا ته معلوم ده. هغه شیانو باندې تعبیر کیږي. د ورځني ژوند کې څه مشکلات وي، خبرې وي، لانجې وي، دشمني وي، ښکاره وي هر شی، هغه شیانو باندې تعبیر کیږي. سپین مار مړ کول معنا داسې یو ښکاره مشکل دی، حل شو. او تور مار څه ده؟ دا په پټو مسایلو باندې تعبیر کیږي. خطرونه ستا سره خیانت کیږي، او تا سره دوکه کیږي، حسد کیږي، نظر کیږي، یا سحر جادو در باندې کیږي. دا تور مار څه ده؟ دا په دغه مسایلو باندې تعبیر کیږي. او زیړ مار څه ده؟ دا په مرضونو باندې تعبیر کیږي. ځکه کله زیړ مار دې ولید په خوب کې، نو په دې خوبونو کې د مار په خوبونو کې څه کله ته مار په خوب کې ګورې او ته دا مار وژنې، نو بیا دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا یو خطر، یو مشکل، هغه انشاءالله رفع کیږي او مشکل حل کیږي. او څه کله ته دا زخمي کوې او دا بیا درنه ځي، دا بیا خطرناک حالت دی. مشکل د حل کولو، د یو خطر د بچ کولو کوشش کوې، خو هغه پوره تیاري نه کوې ورته، او هغه مشکل رفع کوې، کیدای شي تا ته ډېر ضربه ورسوي، نو باید بیدار اوسېږي. او درېیم، څه کله زیړ رنګ کې مار دې ولیده، نو دا په مرضونو باندې تعبیر کیږي. یو مرض د تا کېني، زه باید ځان معاینه کړي، باید معلومات وکړي، یا ځان پسې باید وګرځي. دلته یو ورور ده، هغه د مار په خوب کې کتلی ده. مار په دیوال کې روان وي، کې سره یې وایي نوکان یې هم درلوده، د مرغۍ ځالې طرف ته وایي روان خو زه په ځان ډارېدمه څه ماته څه ونه وایي، خو ماته څه ونه وایي، وایي بیا پرې ارتباط شومه. نو څه کله انسان داسې خوب ګوري څه مار په دیوال کې وي، نو دیوال نه مراد شخصیت ده. دیوال د انسان شخصیت باندې تعبیر کیږي. نو په دیوال باندې مار، نو معنا داسې یو خطر د شخصیت ته، ستا شخصیت ته، یا ستاسو د کورنۍ کم شخصیت ته، اشخاصو ته. او د مرغۍ ځاله بیا دلته په دې خوب کې ده. د مرغۍ ځاله نو معنا ده چې د ماشومانو په رابطه باندې که تا سره څه تشویش وي، ته مسافر یې، د ماشومانو په رابطه باندې د هغوی د اختطاف تشویش در سره دي، نو دا تشویش دې په ځای ده، داسې مشکلات شته. نو باید کوشش وکړې او ته باید متوجه اوسېږې، نور هم باید متوجه کړي. او که دا خطر نه، نو بیا د مار رنګ ته وښایې، زه مار څه رنګ و، مار رنګ نه ویلی. نو هر څوک چې خوب وایي، نو باید د مار رنګ ووایي. تا دلته د مار رنګ نه ده ویلی. نو د ماشومانو په رابطه باندې دا هم یو تشویش وي، ځکه هغوی موبایل استعمالوي، ګیمونه او کارتوني فلمونه ګوري، نو په دې سره د هغوی په شخصیت کې ډېر بد اثر لري دا. ځکه د کارتونیانو فلمونو کې، ګیمونو کې اکثر داسې شخصیتونه وي، لکه د هندوانو شیوا په نوم باندې د هغوی د خدای نوم ده. هغه مسایل، هغه افکار ماشوم ته ورکول، دا ډېر زیات تاوان لري. نو دا مسایل نه، نو که کور کې که موبایل وي، هغوی ډېر استعمالي کور کې، نو دا په دې باندې هم تعبیر کېږي. که هغوی ګیمونه کوي یا کارتونیانې ګوري، فلمونه، نو دا هم د ماشومانو په شخصیت باندې بد اثر لري. یا ته د ماشومانو په رابطه تشویش لري، او یا د خپل شخصیت په رابطه باندې څه مسله ده، تشویش در سره چې د هغوی اختطاف نشي، یا د هغوی چې ګوري په دې رابطه باندې دا ستا تشویش په ځای ده، دا مسایل کوي. نو د دې مسایلو حل ولټوه، دا مسایل کوشش وکړه چې کنټرول یې کړې. او په دا خوب کې څنګه تا ځان ساتلی ده د دې مار نه، او دا د مرغۍ ځالې طرف ته روان، نو تا څنګه ځان ساتلی؟ همدغسې د مشکلاتو د مسایلو ته ځان وساته. په خوب کې ته فکر وکړه چې خوب کې تا څنګه ځان وساتل، څنګه مار درنه بچ شو، ځان دې غلی که یا ځان دې ګوښه که. نو همدغسې دا مشکلات کوي په ژوند کې دي، نو دا مشکلات حل کړه. بل ورور دا خوب یې کتلی ده، وایي ما ته د ماهیانو غوښه ښکاري، وایي زه په خوراک کې شروع کومه، خو دا وایي وروسته فکر کوم لږ مې ترې خوړلي وي، یو مړۍ نور هم خوله کې ږدم، ګورم څه ده، موږک وي، وایي لکۍ ما ته ښکاري، چې لکۍ هماسې اوږده لکۍ ورسره وي، او موږک وي، او دا همداسې وایي سره شوي او روغ وي، او زه دا خورم او ډېر خوندور هم ده، په خوند یې خورم، خو پوهېږم هم چې موږک ده، بیا هم ماړه مې ترې خورم. او بیا وروسته چې ګورم دا ځای کوم ځای ده، ګورم چې چینایان دي، دا بازار ده او چینایان دي، کاروبار پورې تعبیر کېږي. ستاسو کم کاروبار ده، که مسایل ده، نو په دې کې که ته چینایي مال راوړې یا چینایي مال فرمایش ورکوې، او هغه کوالټي ضعیف کوې، نو که دغسې مسایل وي، نو بیا په همدې باندې تعبیر کېږي چې دا ورته حرامېږي. د موږک خوړل نه مراد حرام مال، حرام فایده، حرامه ګټه، حرام کاروبار. په دې کې کیدای شي ته مالي نقصان تا ته ورسېږي، ایماني نقصان ورسېږي، نو غلط مال ورکې، کمزوري کوالټي کې.
نو په دغه مسایلو باندې تعبیر کیږي. نو که دا مسایل نه وي نو بیا ماته ووایه چې زه درته وضاحت وکړم. ښه خو دا ده چې دا مسایل ټول تاسو واضح کوي او که د هر خوب نه زه پوښتنه کوم خو یو خوب باندې دوه درې ورځې وځي چې زه بیا پوښتنه کوم تاسو ماته جوابونه راکړئ. نو ښه دا ده چې تاسو خوب ماته وایئ خپل هغه کاروبار هغه شی موخه یې چې دغسې کاروبار مې ده دغسې کس یم نو سړی بیا پوه شي چې دا خوب کم طرف ته تعبیر کیږي. نو ما دلته دا خوب تا ته تعبیر کړ د همدې طرف ته ځکه مایان اکثر په کاروبار باندې تعبیر کیږي او ته سوچ کې دا کاروبار نو معنا ده مایان نیول د آسان ده نو معنا یو آسان کاروبار ته شا ښودلی ده او په دې کې بیا فکر کوي دا موږکان دي او بیا چینایانو بازار کې نو معنا دا چې دا چینایي مالونو کې تاوان ایماني تاوان یا د کوالټي ضعفوالی په دغه باندې تعبیر کیږي. دا مسایل نه نو بیا ما ته وضاحت وغواړه همدې کمنټ کې انشاءالله د ویډیو لاندې کمنټ کې وضاحت در کومه بیا درته. بل خوب ده وایي د یو سړي لور مو غوښته وایي استخاره مې وکړه او په مسجد کې مې په خوب کې ولید دا سړی او څه فرض لمونځ وشي ده سره بل جاینماز وي وایي هغه راواخلي سینې سره جوخ نیولي وي او شاته شاته کېږي او زه ورور ته مې وایم چې دا وګوره دا څه شی کوي. نو دا شکونه دي. دا کور کې چې تاسو غواړئ رشته وکئ نو همداسې تا په جومات کې تا کتلی ده مسلمان ده اخلاق و دینداري د دې نه مطمئن یې نو بس دا کافي ده نور شکونه پکې مه کوه. نو په جومات کې تم یې غم ده نو بس همدغه کافي ده دغه د مسلمانۍ او دغه د خطوب لپاره نو نور شکونه په مه کوه. شیطان غواړي چې تا د دې کور د دې خیر نه تا محروم کړي نو همدغه کور صحیح ده همدا ځای د رشتې لپاره مناسب ده. تا دا سړی په جومات کې کتلی ده او د مسلمانانو په اجتماع کې کتلی تم په جومات کې هغه هم ده او که دا په صف کې تا نه مخکې و نو بیخي ښه خوب ده او که تا نه شاته یا برابر و نو بیا هم ښه خوب ده. نو دا په دې کې بیا شک مه کوه چې دا جاینماز بل ورسره ده او ورور ته دې وایي چې دې ته وګوره نو معنا داسې که د رشته کې خیښي کې خواستګاري کې کتل کې شکونه کوې او په هر شي پسې ډېر ګرځې نو کیدای شي ته د خیرونو نه محروم شي. څه مشوره م کړې وي او همدغه ځای م انتخاب کړی وي د ټولو خوښه وي نو بسم الله کې والله تعالی اعلم. وایي سپوږمۍ په اسمان کې خوب کې ګورم چې ملګري مې وایي شاته راته وایي چې شاته وګوره خدای پاک دا وایي چې ګورم شاته چې خدای پاک را رواني وایي ما خواته را رواني او دا سپوږمۍ ته وګورم دا وایي د تیزه رڼا کې ورته بیخي کتلی نه شم دا نور غوندې وي دا د الله تعالی او ما خواته وایي روان وي نو دا ډېر ښه خوب ده. سپوږمۍ په خوب کې ډېر تعبیرونه لري په پلار باندې هم تعبیر کېدلی شي او که زنانه یې وګوري په خاوند باندې هم تعبیرېدلی شي په پادشاه په یو عالم مشهور کس باندې هم تعبیرېدلی شي او په کاروبار تجارت او په وخت او په ښه وختونه باندې هم تعبیرېدلی شي په اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي. زه اوس نه پوهېږم چې ستا کوم مسله باندې ښه لګېږي چې تا لږ ځان معرفي کړی وی نو ما دماغسې مناسب تا ته دا تعبیر کړی وی خو د دغه نه څه ښکاري دې نه دا معلومیږي چې ته لږ الله تعالی ته د رجوع شوی ده او کیدای شي څه مشکلات لرې دعاګانې کوې نو تا په خوب کې کتلی چې الله تعالی تا طرف ته روان ده نو دا خو حدیث شریف کې راځي څوک الله تعالی طرف ته لږه کوي وخوځېږي حرکت وکړي الله تعالی هغه ته ډېر زیات خوشحاله کېږي. خو څه حدیث چې الله تعالی وایي په منډه باندې روانېږي نو دا یو تعبیر ده د دې چې الله تعالی په توبه د بنده باندې خوشحاله کېږي. نو که توبه اراده لرې یا د یو تغییر اراده لرې مثبت تغییر په ځان کې د یو ښه کاروبار او د مور پلار قدر او نور د یو عالم یا د کاروبار نو دغه مسایل کوي نو انشاءالله چې ده کې د خیر ده بسم الله که او دا ټول د خیر خوب ده او خوب د ښه خوب ده الله یې درته ښه که والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي سپی وي رنګ یې خیره نکریزې غوندې وي او بیا وایي دوه شي یو بله ورسره یې غاپي زه خیز واچوم وایي په هوا شم د دوی نه ما ته نه رارسېږي دوی کوشش کوي ځان توپونه اچوي خو ما ته نه رسېږي بیا یو غر ته ورسېږم غر مخ ته مې راشي وایي د غر سر ته بیا وایي جمپ واچوم بیا هلته تور سپی وي فکر کوم چې دې کلي کې خو دا تور سپی یم فلاني کور کې خو بل سپی م شته نو هغه نه وایي هم بچ شومه نو دا ډېر ښه خوب ده. د دې باره کې ویډیو هم شته هم چینل کې دا په خوب کې د سپي کتل څه وخت ښه تعبیر لري څه وخت خراب تعبیر لري او داسې تعبیر لري دې باره کې هغه ویډیو م وګوره. خو دا سپی څه ده دا په بدزبان انسان باندې تعبیر کېږي مزاحمتونه د خلکو خبرې څه په تکلیفېږي دغه نه او غر څه د هدف او خپل ارزو ارمان او کامیابي ته رسېدل معنا داسې که تا په مخکې څه مشکلات یا ته د درس او د کاروبار او د تعلیم د اراده لرې او څه خلک خبرې کوي څه تکلیف درته رسېږي څوک دې منع کوي یا مزاحمت کوي نو د ټولو شیانو نه انشاءالله تا الله تعالی ساتي او الله تعالی تا ته ښه درجه درکوي الله تعالی تا ته ښه مقام درکوي خو چې ته نیت دې صفا وي او حرکت کوي نو دا شیان انشاءالله تا ته ضرر نشي رسولی والله تعالی اعلم. بل خوب وایي رشته راځي نجلۍ خوب کتلی ده وایي رشته زمونږ کره خاصګار راځي او ما استخاره مې وکړه خوب کې پاخه شفتالوش کومه وایي نورو ته هم وایم چې ډېر مه شکوئ چې څښتنې غوسه نه شي او بیا وایي څښتنې هلته ګورم دغه نه اجازه اخلم ورته ښیم چې دغه نه ما دومره شکولي دي چې یې نه وایي وایي
او بیا یو باغ باندې تېرېږم هلته وایي شودې وي او هغه نه 2 قاشقې وڅښمه نور وایم دا څومره خوندوره وه. نو دې باره کې ویډیوګانې زما ډېر زیات دي چینل کې، د استخارې په باره کې، د میوو په باره کې، میوې په خوب کې څه تعبیر لري، شودې په خوب کې څه تعبیر لري، هغه ویډیوګانې وګوره. دلته صرف دومره درته وایم چې دا میوې خوړل په خوب کې څه کله په وخت یې وکتل شي، لکه دا اوس شفتالو وخت ده او څه کله دا میوې خوند صحیح وي، ذایقه یې صحیح وي، ګنده نه وي، خوسا نه وي، فاسد نه وي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. عملونه پوره کېدل او ښه حالت راتلل، ښه ژوند نصیب کېدل، دا په دې باندې تعبیر کېږي. او دا شیدې چې دي دا طبیعي ژوند، ښه ژوند، یو نیک انسان سره واده کول، دا تعبیرونه دي. دا ستا خوب بیخي ښه خوب ده او الله تعالی درته ښه کړي او خوب دې په همدې خواستګار باندې تعبیر کېږي. دا څوک راځي، څه ډېر راځي، همیشه راځي، یا تاسو په همدې رابطه باندې تاسو دا استخاره کړې ده، نو چې دوی کې څه ظاهري چیني دین او اخلاق او دینداري صحیح وي، نسب و دا بسم الله کې دې کې انشاءالله خیر ده. والله تعالی اعلم. چې د ټولو مشوره وي، د مور و پلار خوښه وي، بیخي ښه ده. بل خوب ده وایي د پښو د 5 ګوتې نه مې وایي پوستکي لاندې واړه میده خزندګان چینجي یا ورږې غوندې راوځي. وایي دا پښې مې څه ټک وهمه، هر ټک سره وایي تویېږي. وایي وایم چې پښه مې خو سوری هم نه ده، نو دا ولې دومره ډېر تویېږي؟ او دواړو پښو نه مې وایي دا غورځېږي، یو څو دانې بچي وي، یو څو غټ وي. او بیا وایم چې جارو برقي را اخلم، چې چالان یې کړم چې دا کوټې خواته لاړ نه شي. او بیا وایي څوک وایي چې دا خو ستا په ټول بدن کې ده، ټول پوستکي لاندې ده، ستا ویټامینونه، ستا خوراک څومره کوي دا ټول هم دوی خوري. نو دی نه مراد غمونه دي، تشویشونه دي، او دی نه مراد هغه ارمانونه دي چې هغه پوره شوي نه دي ستا. قدم کې دا چینجي، قدم کې دا ورږې غوندې شیان راوتل، نو معنا داسې یو څه ارمانونه، یو څه خواست او یو څه ارزوګانې ستا اوس چېرته لاړ شي، سفر وکړې، یا څه کارونه، یا یو ځای کې د واده نیت دی و چې دغه ځای کې ستا واده وشي دغه کس سره، هغه شیان ته فکر کوې چې نه دي شوي، دغه تشویشونه چې ته کوې دغه تا خوري، دا تا ته مشکل جوړوي، دا تا صحت خرابوي. دا صحت خرابېدلو باندې تعبیر کېږي چې ته خپل صحت خرابوي په سوچونو باندې. څه شی ستا په تقدیر وي هغه تا ته رسېږي، تا ته هېڅ ګټه نه کوي دا تشویشونه، تا ته هېڅ ګټه نه کوي دا غمونه، تا ته هېڅ ګټه نه کوي دا افسوس خوړل او دا ولې دا کار ونه شو. څه خیر کې دی وي هغه کېږي انشاءالله. الله نه تعالی نه همیشه خیر وغواړه، د مور پلار رضایت ته وګوره او د الله رضایت ته وګوره، او خپل ځان باندې ښه اعتماد ولره، په خپل مور پلار باندې ښه اعتماد ولره، او همیشه کوشش وکړه چې مثبت فکر وکړي او منفي فکرونه ورکړي. نو دا که څه مرض وي تا کې، که څه تشویش وي، نو داسې راوځي، تا خوب کې کتلی چې دا شیان ستا نه راوځي، نو انشاءالله دا تشویشونه ختمیږي، دا مشکلات دې حل کېږي، خپلو ارزوګانو ته رسېږي. او که دا چینجي تور په رنګ کې ډېرېدلي نو بیا به حرامو شیانو باندې کېږي، چې ته په پیسې لګوې، خرچه کوې، په حرامو شیانو باندې که دا چېرته دا چینجي دا تور لیدلي وي، نو معنا دا چې دا چینجي دا شیان چې ستا د پښو نه وځي، که دا تور رنګ کې لیدلي وي، نو معنا دا چې ته ډېر بازار ته ځې، اول ته ډېر شیان اخلې، دغه شیان دې کم کړه. دا شیان کم کړې انشاءالله ستا ډېر مشکلات حل کېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې تا سره حسد کېږي، خپل نعمتونه او خپل ښه وختونه ډېر مه یادوه، هر چاته قصې مه کوه، خپل څومره شیان ته لرې نعمتونه هغه هر چاته مه ښیه، مه یادوه. دې سره خلک حسد پیدا کېږي، بدبینه کېږي در باندې او نظر کېږي. او که ستا د ارزوګانو په مخ کې څه مشکلات وي، نو انشاءالله هغه د ارزوګانو د رفع کېدلو حل کېدلو وخت نږدې ده. نو صبر وکړه او الله نه خیر وغواړه. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوب تعبیر واورئ او مطمئن شئ چې خوب تعبیر هم واورېده. بیا ماته کمنټ وکړئ، کمنټ کې که څه سوال هم وي، وضاحت غواړئ، نو تاسو پیسه کې زما خو ډېر معلومات نشته ماته، نو تاسو ماته وضاحت وکړئ، وضاحت وغواړئ، نو انشاءالله زه تاسو خوب بیا کېدای شي نور هم دقیق شي، ښه تعبیر شي. اکثر خلک وایي چې خوبونه صحیح کېږي، د هغوی خوبونه چې ګوري یو زه یې تعبیرومه د الله په فضل سره، د کوشش او زحمت په نتیجه کې چې زه سرچ کومه، تحقیق کومه او لټومه او ځان پوهومه ستا په خوب باندې اول، او بیا کوشش کوم چې ستا د حالت مطابق زه تعبیر کړم. او دا د اوس زمانه کې څومره مشکلات دي د خلکو، نو اکثر خوبونه الحمدلله هغه خوبونه د خلکو اکثر خوبونه ښه خوبونه دي او تعبیرونه ښه تعبیرونه وي او اکثر خلک مطمئن کېږي. نو تاسو چې ماته کمنټ کوئ، په کمنټ کې ماته اطمینان راکوئ، نو دې سره زه نور هم تشویق کېږم، وخت در کومه او ویډیوګانې انشاءالله زر زر جوړومه او په وخت یې جوړومه او تاسو ته ډېر خیر ورسېږي، چې ماته هم ثوابونه حاصل شي او دغه چینل په خپلو پښو باندې ودرېږي. نو دې چینل کې به ما سره همکاري کوئ، دا به شیر کوئ، دا به لایک کوئ ویډیوګانې، او ویډیو په آخره پورې به ګورئ، ویډیو به نه تېروئ.
نو د یو مثبت شی څه ګوري دی کې انشاءالله خیر د منفي شیانو نه ډېر خلک بچ کېږي. یوټیوب څه ده دا په یو لایک یو کمنټ باندې نو دا یو ویډیو 100 کسانو ته رسوي. نو کوشش وکړئ چې خپل هغه فعالیت وښیئ چې زه هم تشویق شم. نو څوک څومره ډېر کمنټ کوي او څومره ډېر فعالیت ښیي نو هغه انشاءالله هغه خوب زه کوشش کوم چې ټولو نه زر تعبیر کړم او ښه پکې پوره زحمت وباسم، ځکه تاسو به زما تایید کوئ او زه به ستاسو خدمت کوم. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.